سلامونه او نیکې هیلې. وایي د خیبر لاره خو تل د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. ټولو ته نیکې هیلې، لرو برو افغانانو پښتنو ته آفرین ستاسې په مړانه شه، آفرین چې په هر ځای کې افغانان وي، پښتانه یاستئ، تاسې د خپل وطن سره لیونۍ مینه وښوده. ما به نن دلته یوه قسم لګولې د خپل جنوبي پښتنو منطقو افغان منطقو کې چې کوم افغانان د افغانستان سره مینه لري، محبت لري، د هغې نه یو کس ما دلته لګولې ملک مجید صاحب. نور هم زما د زړه سرونه هستئ. آفرین شه ستاسې په دې پښتو شه. ای د کوټې د چمن پښتنو، قسم په خدای دی چې ستاسې پښتو ستاسې افغانیت موږ وکتو، موږ نه هم خپل ډېر کړو. ستاسې د مینې محبت، ستاسې د لیونۍ مینې چې د خپل افغانیت د خپل پښتنو ورونو سره لرئ. نو موږ د ټولو نه مننه کوو، که د پی ټي ایم ورګړي، که همداسې که په پېښور کې زموږ افغانان راوځي، که په کراچۍ کې، د دنیا په هر کونج کې. او انشاءالله وخت را روان دی چې موږ ټول به د دې درې رنګه بیرغ لاندې راغونډېږو، ځکه زموږ تاریخ دا دی، زموږ بیرغ دا دی، زموږ مېړانه په دې بیرغ کې ده. او انشاءالله د 2020 کې چې څنګه مې ومانځلو، انشاءالله په 2021 کې به یې د دې نه انشاءالله موږ او تاسې په جوش کې مانځو د خیره، ځکه سږ کال کرونا وه. خو د بیا هم ستاسې ټولو نه مننه کوم، او د پی ټي ایم د ملګرو نه په ښکته چې زموږ کوم افغانان پښتانه ورونه دي، یو خبره کوو چې زموږ د حکومت نه به ډېرې ګیلې مه کوئ. زموږ حکومت کې دومره نااهله راغونډ شوي دي چې پوښتنه یې مه کوه. خو موږ لر او بر دا موږ ټول یو افغانان یو، موږ ټول یو پښتانه یو. موږ به انشاءالله د خپل وطن، د خپل افغانیت، د خپل تاریخ په خپله حفاظت کوو، خپله غږ به په خپله اوچتوو. نو انشاءالله رڼایي را روانه ده، او انشاءالله یو ورځ به د خیر راځي چې د لر او بر افغانانو په لاسونو کې به صرف او صرف دا درې رنګه بیرغ وي. انشاءالله دا وخت را روان دی، دا خوب ما لیدلی، دا خوب تاسې لیدلی. انشاءالله دا وخت به راځي. نو د تاسې نه بیا هم مننه کوم، الله مې عزتمن لره چې په کوم ځای کې تاسې د افغانستان بیرغ اوچت کړو، او دا جشن ازادي یا د خپلواکۍ ورځ هم ونمانځله. تاسې ټولو نه مننه، تاسو ته بیا مبارکي وایم. تاسې بیا ما ته بیا وایئ، صرف د مننې په حساب مې تاسو ته دا ویډیو وکړه چې انشاءالله د خپل ځوانانو په لاس کې چې دا بیرغ نیم، نو انشاءالله د ازادۍ شمالونه لګېږي را لګېږي. په الله سپارم دا ویډیو مخکې ډېره شیر کوئ چې زموږ لر او بر ټول افغانانو ته ورسي. د مننې ویډیو وه، په الله سپارم.